سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته ډیر یو مشهور د ترکانو خواږه چې نومې بقلاوه ده د هغې د جوړولو ترکیب درښکاره کوو. ویډیو د سره وګورئ او د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. په اول پړاو کې به موږ د بقلاوې شیره جوړو. د دې لپاره به زموږ پکار وي 300 ملي لیټره اوبه، څلور سوه ګرامه چینی یعنی بوره چې 2 پیالې راځي. دا به پکې په دې اوبو کې ور واچو او اور به پسې ولګو او لړو به یې چې دا پکې ښه حل شي او وخوټ کېږي. کله چې دا وخوټ کېدل نو بیا به پکې یوه غټه قاشوغه د لیمو اوبه ور واچو او تر 15 منټو دپاره به په تیز اور باندې دا پکې هم وخوټ کوو. د 15 منټو دپاره په تیز اور باندې چې کله تاسو دا شیره وخوټ کوله نو بیا به 15 منټو دپاره په کم اور باندې یو طرف ته کېږدئ. د دې دپاره به اوس زموږ پکاریږي 200 ګرامه پیستا او دا به په دغه طریقه باندې وټکوئ چې نه ډیره ټکېدلي او نه ډیره غټه پاتې شي. د بقلاوې د جوړولو لپاره زموږ اوس پکاریږي 480 ګرامه د بقلاوې خمیر چې د هر ترکي دکان کې پیدا کیږي، یوه پیاله یعنی 200 ګرامه دغسې ټکېدلې پیستا، یوه پیاله دغسې اوبه شوي کوچ یعنی بټر. د بقلاوې خمیر چې تاسو څنګه راواخلئ نو دغه شان نری وي او د دې په کور کې جوړول ډیر ګران وي. اوس چې تاسو په هر لوښي کې د بقلاوه جوړوئ نو هغه لوښی به په سر باندې دغسې کېږدئ او دغه ټول خمیر به دغسې پرې کړئ ځان ته. د اول نه به یې تیار کړئ. هغه لوښی چې تاسو پکې بقلاوه تیاروئ نو د هغې دا بیخ به دغسې په دغه کوچو باندې غوړ کړئ. او بیا به پې یوه پاڼه دغسې د بقلاوې د خمیر کېږدئ. بیا به یې په سر باندې دغه پاڼه غوړه کړئ او بله پاڼه به پې کېږدئ. نو دغسې 10 پاڼې به په اول پړاو کې تاسو په دغه لوښي کې کېږدئ. لسمه د خمیر پاڼه چې تاسو دغسې کېښودله نو په دغې د پاسه به بیا تاسو کوچ نه لګوئ نو بیا پې دغه پیستا همدغه قسم خوره کړئ. اوس پې بیا 10 د بقلاوې پاڼې نورې د پاسه خورې کړئ. او په 10مه پاڼه باندې تقریبا همغومره نوره پیستا ور واچوئ څومره چې په اولنۍ 10 پاڼو باندې ور اچولې وه.
اوس چې ستاسو سره څومره نورې پاڼې پاتې شوي دي نو هغه هم په دغه ترتیب باندې د دې په سر باندې ږدئ. هره پاڼه چې ږدئ هغه په کوچو یعنی په اوبه شوي کوچو باندې دغسې بیا غوړوئ او بله پاڼه پرېږدئ. په آخر کې چې بیا ستاسو په کم سایز کې د بقلاوه خوښئ یعنی غټه وړه په همغه طریقه باندې دا بیا په یو تیره چاقو باندې پرې کړئ. کله چې مو بقلاوه دغسې پرې کړله نو بیا به ورته تاسو اوون یعنی د بجلی تنور په 180 سانتیګریډو یعنی درجو کې د مخکې نه تود کړی وي. په هغې کې به یې د 20 نه تر 25 منټو پورې پرېږدئ یا ورته ګورئ چې دا کله بره سرې سور شي تاسو ته اندازه لګېږي چې بس دی اوس نور سوځېږي نو په هغه وخت کې تاسو ته راویستلی شئ. بقلاوه دغه د تیاره شوله. اوس به یې راوباسو. څنګه چې د تنور نه دغه بقلاوه راوباسئ نو سیده به پې هغه شیره چې کومه تاسو تیاره کړې وه هغه به پې په یو سمڅۍ باندې دغسې د پاسه واچوئ چې ښه ټوله شیره پکې راشي یعنې ډوبه شي پکې دا بقلاوه او بیا به یې تقریبا کم از کم د 2 نه تر 4 غنټو پورې پرېږدئ چې دا شیره ښه پوره واخلي. هغه کومه پاتې شوې پیسته چې ستاسو ده هغه به هم د دې په سر باندې بیا ور واچوئ. نو دا شوه زموږ د بقلاوې ویډیو. نو که ستاسو خوښه شوې وي نو د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.